بسم الله الرحمن الرحیم ونورډ پروګرام خلاصو زه ټیبل ته راځو. ټیبل کې موږ ډرا ټیبل وایو. ډرا ټیبل کله موږ به چې دې ځای نه یو ټیبل واخیستو، مثال 15 کالمه 2 روګانې راکړه که نه، دا ډرا ټیبل موږ له دې ځای څخه هم اخیستی شو په دې نورو کمنټونو کې. په 2009 کې کله چې ډیزاین کې وګورئ که نه، نو په دې لاست اینډ کې به تاسو دلته درکوي چې دې ځای نه هم ډراونګ تاسو کولی شئ، خو مګر دلته تاسو په اسانۍ سره کله چې انزرټ ته راشئ او د ټیبل کې وګورئ دلته ډرا ټیبل، دا معنی تاسو په خپله خوښه اوس کسټمایزیشن کولی شئ. هلته موږ مشخص کوو 15 کالمه راکړه 2 روګانې راکړه، نه زه دلته رسموم په خپله خوښه. مثال ګور پنسل درکوئ، کلیک ونیسته داسې صحیح دی. اول مې د دې چوکاټ موږ جوړ کړو، فریم جوړ شو، یعنې لیفټ رایټ ټاپ او باټم، بره لاندې ښي چپ طرف ته مې خط واخیسته. کله مې چې دا خط واخیسته، اوس د دې کې خپله کولی شم د دې خبره چې روز او کالمز پکې خپله فټ کړم. مثال 100 کالمونو ته ضرورت دی، زما 3 کالمونو ته اندازه مې راته په خپله خوښه لګي. مثال ګوره یو کالم مې ډرا کړه، راځم دې ځای نه بل کالم مې ډرا کړه، یو 2 3 کالمه شو که نه. زه هم دې کې روګان اوس ډرا کوم، روګان رسمم، یو صحیح دی که نه، 2 3 4 5 اوس په خپله خوښه نو ته رسمي کوه، صحیح ده. خو دا هغه په رسمي توګه چې کوم ځای کې تاسو کار کوئ هغه ډراونګ به دا نه وي. ولې به نه وي؟ ځکه دې کې اوس ځینې کالمونه غټ راځي، ځینې واړه راځي، ځینې روګانې غټې، اوس سایز ګڼې فرق دی. فارملي په رسمي توګه چې تاسو کلم ټیبل کاروئ نو هغه نو تاسو دې ځای نه به اخیستی شي، د دې سایز هم صحیح راځي، د ټیبل هم صحیح راځي. دا هغسې نه چې غلط خبره ده، بلکل درسته خبره ده، خو مګر سایز کې به بیا تفاوت وي. د دې لپاره استعمالي فرض کړو جدول دې مخ ته پروت ده، عاجل ته غواړي چې هغه رسم کړي، شنې شمېرې چې دغونه کالمونه لري، دغومره روګان لري، دې نه استفاده کولی شي، صحیح ده. کله چې موږ ټیبل واخلو دې سره 2 اپشنونه نور راځي. موږ تاسو طبعا به اورېدلي چې ورډ کې ورې بنه دي که نه. اوس وګوره وونه ډېر شو، 9 شول، 2 دانې ټیبل سره راځي چې یو ډیزاین دی یو لیاوټ، خو دا خپله ټیبل پورې مربوط دي. کله چې تاسو جدول رسموئ یو د هغې ډیزاین دی او بل لیاوټ یې برخې دي چې یو څه پکې اضافهوالی او کموالی کوي. اول یې ډیزاین وایو. ډیزاین دا معنا own conversation in yourself. هیډر رو دلته راځي. هیډر رو دا معنا ګوره زه اول دته یو سټایل ورکوم، دا سټایل حال ساده ده، راځم دې ځای نه به دته یو سټایل واخلم، دغه سټایل فرض کړم راوستم. که چیرې تاسو اول رو ته وګورئ د دې کلرفول رنګه ده، د دې معنا دا ده چې دا د N1 رو ده. N1 رو باید نظر نورو روګانو ته څه وکړي؟ فرق وکړي. اول رو ګوره ډېر رنګه ده، نور روګانې چې دي هغه پیکه رنګ لري یا یې بیخي نه لري، هغه نو سټایل شو، ډیزاین شو. زه ورته هم نه دا کار مه کوه، هیډر رو زما نه ده په کار مه راکوه. دې نه چې ټیک بار لري کې ګوره ټول ټیبل ته ساده دی. مثال په ډول ته یو داسې جدول اخلي چې هغه N1 نه لري، هیډر رو ورته نه ورکوي. یا د یو چا جدول نه هېڅ هیډر رو نه اخلي، نو هغوی به څه کوي؟ هغوی به راشي لیاو ډیزاین ته، په ډیزاین کې به هیډر رو ته بېرته چیک باکس ولګوي، هیډر رو به راشي. اسانه ده، پوه شوئ. ټوټل رو، ټوټل رو دا معنا کله چې موږ جدول واخلو یو نیم جدولونه کې موږ محاسبې هم کوو. اوس وخت نه وي چې زه دا یو تاسو مثالونه درکړم. فرض کړه دلته موږ محاسبه وکړه، اخرنۍ مجموعي رو چې ټوټل ورته پنځه سي دا هم باید ډیفرنټ وي، فرق باید ولري، رنګ یې باید تفاوت وکړي. ټوټل رو چیک باکس نه دی لګېدلی، که چېرې دا د آن کړم ګوره ډبل لاین راته راکوي. اخره رو ګوره 2 کرښې راځي، زه دا زوم کړم لږ ښکاري، ګوره ډبل لاین شو. د دې څه مطلب؟ کله چې تاسو دا ډبل لاین وینئ دا معنا فرض کړه چېرې ما دلته ځینې عدد داسې ورکړي که نه، د دې ټولو مجموعه فرض کړه چې دغه عدد شو، دا معنا دغه 2 لاینونو نه څخه ښکته پورته عددونه ما ټول جمع کړي او لاندې یې څه ده؟ مجموعه. صحیح ده؟ مشکل شته؟ if you don't want که چېرې تاسو یې نه غواړئ ټوټل رو نه ټیک مار لرګي، ګوره ډبل رو به تاسو ته نه ده. راځو باونډډ رو ته. باونډډ رو، د دې باونډډ رو نه ټیک باکس لري کې ټول سیریونه تاسو ته یو رنګ پیدا کوي. ګوره اوس که چېرې وګورئ یو کس وایي دا څه شان سټایل ده، یو رنګ لري یو نه لري. باونډډ رو سټایل اخلي بېرته تاسو ته یو رو بل سټایل لري یو بل نه لري. ښه، دا چې کله دې سټایل ته راشو دې ده کې بیا شته مختلف سټایلز دي، خو دا هغه عمومي سیټنګ ده چې دې ځای نه موږ کوو. فرست کالم، فرست کالم دلته یو بل سټایلز موږ لرو چې لږ وروسته درته وایم. ګوره که چېرې دا سټایل زه واخلم، اول کالم مکمل ما ته په یو رنګ کې راکړي، نور کالمونه دا یو سټایل ده. if you don't want که چېرې دا ستاسو نه خوښېږي تاسو کولی شئ چې فرست کالم نه ټیک مار لرې کړئ، فارورډ به همغه وي، خو دا سټایل دا ډیزاین چې کوم یو ده دا به ترې اخیستل کېږي. یو کس وایي دا زما ډېر خوښ شو دا ډیزاین، خو دغه ډیزاین په نورو کې نشته. ګوره صحیح دی؟ څنګه چل کوي؟ او اول کالم دې تا ته کلرفول نه وي ته ټیک مار ده لرې کړه، صحیح ده؟ خو بل ګوتې مو ورکړه. لاست کالم، اخر کالم دې هم همداسې شي، یو کس وایي هغه دې رنګه شي، اول کالم دې وي اخر کالم څومره زبردست ښکاري. باونډډ کالم، ګوره باونډډ کالم وظیفه دا ده چې یو کالم به رنګ لري بل به نه لري، یو به رنګ لري بل به نه لري، لکه څنګه چې باونډډ رو وه. ګوره زه په باونډډ کالم باندې کلیک وکړم، ګوره د اول کالم ته وګوره مکمل رنګ شو، دویم کالم یو رو رنګ لري یو نه لري، یو لري یو نه لري، دریم بیا همداسې. که چېرې ستا کالمونه هم اضافه کېږي نو دا به همدا
سلسله مخکې یو به کلرفولي بل باندې یو کلرفول کار ټیک مار د لري کنو دا کار باندې کې نو دا شپک خبرې ټول د ټیبل په ډیزاین باندې لا سرخېدل ټیبل سټایل ته راځو په دې کې وګور معمولا کله چې موږ ټیبل اخلو هغه په دغه سټایل کې ساده صحیح دی کنه افغان سټایل لا کله چې ته بهراني سټایل اخلې نو بیا به دې وګور مختلف سټایل سیده وغیرہ دې نه اخلي ګوره دې کې نو بیا د سیدی ګوره اول روز خپل رنگ لري کنه داسې ګوره د فرست کالم ټیک مار اول بای ډیفالت انتخاب وي دلته راشه ځینې بیا د سیدی چې ګوره اول کالم پکې خپل دغه وي مختلف رنگونه دي دې ځنه تاسو کولی شئ څنګه کالم چې تاسو جوړوي په خپله خوښه هماغه شان رنګ ورله ورکړئ شیډینګ دا کار کوي چې موږ کولی شو چې په خپله خوښه کسټمایزیشن وکړو په خپله خوښه ډیزاین آی وانټ زه غواړم چې دغه اول کالم ته څنګه رنګ ورکړم تور رنګ صحیح ده دغه کالم ته ورکوم څنګه کوم رنګ فار ایگزامپل ریډ سور مې ورکړم او راځم د وروستي نه خو سلیکشن مهم ده ښه انتخاب به کوئ د وروستي ته زه ورکوم ګرین کلر صحیح ده کولی شئ په خپله خوښه یو رو انتخاب کړه رنګ ورکړه زه هم چې دغه اول رو ته دغې رو ته د سپین رنګ ورکړی شي صحیح ده راشه دې ځای نه وایټ کلر ورته واخله سپین شو که نه شو دې له د مثال زیړ ورکړی شي ته به شیډینګ ته راشي او دې ځای نه به یلو ورته انتخاب کړې نو ستا خوښه ده یو رو دوه رو کالمونه روګانې سیلونه هر ځای چې ته وغواړې ته کولی شي چې هغه کلرفول کړي خو په یاد ولرئ چې تاسو به کلم ټیبل د عمره ډیزاینداره کوئ نه چې سمه ده اعظم ډیزاین ته واپس زه ورته وایم دا ټول ټیبل انتخابوم دې ځای نه او زه دې له یو کلر انتخاب وګوره دا سپیکر رنګونه انتخابوئ دا بیا پرنټ کې ډېر ښه وځي ښه راځو بارډر سټایل ته که چیرې موږ وګورو موږ چې کلم یو څه رسموو په ټیبل کې هغه په ساده ډول رسمېده ګوره دغه معمولي سنګل سالډ لاین 1 ډیوایډ 2 باندې رسمېده که چیرې یو کس وایي چې زه رسامي کوم یو ټیبل رسموم خو هغه دې په ډبل لاین کې راشي ډومات صحیح ده که نه وګوره دا واله کلم چې ته څه ډراونګ کوې نو هغه به تا ته په څه کې درکوي په ډبل لاین کې درکوي مثال د دې ځای نه یو خط راکاږم سم ډیزاین ته او دې ځای نه به بارډر سټایل دا ډبل واخلم او په سور رنګ کې سایز به یې ورته لږ ورزیات کړم ښه زه به لاړ شم یو بل ټیبل به دې ځای نه رسم کړم دا ټول ډیلیټ ساده ده که نه دې ځای نه خپل د خوښې فارمټ اول اخلو سټایل انتخابو که نه مثال آبي رنګ مو واخیسته په آبي کې کوم رنګ کوم سایز غواړئ دغه سایز غواړم دې ځای نه کلر تبدیلوی شي چې هر رنګ ستاسو خوښ وي هغه ځای نه مو ډبل لاین واخیسته صحیح ده رنګ به دې ځای نه مثال سور رنګ ورته ورکړم چې بیخي متفاوت شي معلوم شي اوس سور رنګ مې ورکړه زه بارډر ته وروسته له دې چې موږ کومې روګانې کوم کالمونه را اخلو هغه به موږ ته په دغه فارمټ کې راکوي مثال زه ورته وایم که نه چې ټاپ باټم کې ما ته رو راکړه بارډر وینئ په دې ځای کې ډبل لاین ده که نه ده سور رنګ لري سایز هم زیات ده که چیرې ټاپ کې ورکړو ګوره ټاپ کې هم عین همدغه قضیه درته درکوي لیفټ کې طرف ته غواړئ ښکاري وړوکی ګوره چپ طرف ته درکوي سلیکشن ستا پورې اړه لري چې کوم ځای د انتخاب مغم آل بارډرز ورته هم راکړه ګوره آل بارډر ما واخیسته په همغه ډیزاین کې به ما ته راکوي اوس زه راځم په دې ځای کې ګوره بېرته ورته دا کلر تبدیلومه زه ورته مثال شین رنګ راکړه او سټایل یې بیخي مې ډبل کړه او په دغه رو کې صحیح دی که نه بارډرز آل بارډر مې واخیسته تغیرات ویلې نو په همغه فارمټ کې به تا ته کوم ډیزاینز چې تا ورکړی وي هغه به درکوي فقط دې ځای نه هدف دا ده چې ته لاینونه ورته انتخابوئ چې لاین دې سنګل وي ډبل دې وي لکه دې ځای کې وګوره بارډر سټایلونه دي ډبل دا سنګل دا بیخي نری ده او اندازه یې رنګ دی له هغې وروسته کوم ځای کې بیا ته غواړې بارډر هم ویلی که نه دې نه مخکې په هوم ریبن کې دا راغلی چپ طرف ته غواړې ښي خوا ته غواړې آل بارډر غواړې آوټ سایډ غواړې انسایډ غواړې ټول به تا ته په دې ځای کې درکوي او بارډر پاینټر د دې کار دا دی چې دا باید همدغه پاینټر دلته رسم کړي خو دا چې ولې کار نه کوي نه پوهېږم تاسو خپل کمپیوټر کې چک وکړئ ممکن چې دلته کمپیوټر ستونزه وي سمه ده لیاوټ کې په زړه پورې درس دی انشاءالله سبا به تاسو فوکس وکړئ که څوک پوښتنه لري کولی شي پوښتنه وکړي